څوک به ملامت وي. پښتنې خوري چې راتلی یو ګیلاس اوبه راوړه. عدنانه په څو واره مې درته ویلي دي چې ماته په خور مه وایه ته ولې سر نه خلاصوي؟ خیر بل وار به درته په ترله وایمه. دا له خندا شنه شوه. ووته چې اوبه راوړي. عدنان ته مخامخ کېناسته. ته اوس پوهېږې نه که په قصد یې کوې؟ نه پښتنې ښه پوهېږم. ما چې چېرته سبق ویلو هلته خلکو د اکا ماما په کورنیو کې واده نه کولو. شناخت یا یاري لا څه کوي؟ ولاړه شه کاکا یا تندار به دې وویني. نه به په تا کې څه پاتې شي نه په ما کې. ګوره عدنانه زه له تا سره شناخت یا یاري نه کوم. زما د واده نیت دی. ته د نورو په دود او دستور له ما ځان مه خلاصوه. پر ما بل میړه داسې دی لکه زلمی ورور. زه ولاړه شه. پر مخ به داسې څپېړه درکړم چې یاد به یې لري. تا ډاکټري د دې لپاره وویله؟ نه د دې لپاره چې ځان او خلک ټول له مشکل او ناروغۍ څخه وژغورم. ګوره عدنانه ته به له ما سره واده کوې ګنې داسې چل به در سره وکړم په ځان به حیران یې. اوس ووځه چې څه دې په وس کې وي کوی یې. پښتنې دا چل شروع کړی چې عدنان به دننه لا نه و راغلی. دا به بیا د عدنان په خونه کې وه. عدنان چې به په خونه کې یو ځای سره ایښي کتابونه خواره ولیدل ډېره خوا به یې بده شوه. د اکا او تندار په وجه یې پښتنې ته څه نه شو ویلی. یوه ورځ چې هغه کس پر کتابونو برسېره ایښی ولیدل چې د دې دوو نجونو په منځ کې ولاړ وه. پښتنې ته یې پر مخ داسې څپېړه ورکړه چې سترګو یې اوښکې وکړې. پښتنې غېږ وګرځوله. عدنانه ستا څه خیال دی؟ ته به په څپېړه ما له ځانه بېله یا لرې کړې؟ عدنان دا هڅه کوله چې له ځانه یې لرې کړې. تنداره په دروازه کې ودرېده. پښتنې ته څه کوې؟ پښتنې د مور له خبرې سره سم عدنان پرېښود. عدنان لاس له خولې واخیسته چې څه پر خوله ورتله هغه یې وویل. دا راغله په دروازه کې ودرېده. یو لاس یې پر ده باندې دیوال ایښی بل یې د دروازې پر چوکاټ له خندا شنه وه. نه مې درته وویل اوس ښه شوې؟ عدنان ور ولاړ شو. دې داسې منډه کړه لکه یو ماشوم سره چې بازي کوي. ماخوستن د پښتنې مور دا ټوله کیسه د پښتنې پلار ته وکړه. ښځې دا خبرې دې پر ځای پرېږده. پر خوله دې لاس ونیسه. سهار د پښتنې پلار عبدالمنان خپل مشر ورور عبدالمناف د عدنان پلار ته دا ټوله کیسه وکړه چې دا هلک او نجلۍ دواړه هر غربه په خونه سره ننوتي وي. داسې نه چې سبا یې بدنامي راوړي. را روانې جمعې ته به یو څو کسه راوغواړو. دوستي به سره وکړو. سمه ده وروره. ماخوستن عدنان ناست وه چې عبدالمناف خپل ښځې ګل دستې ته د دوستۍ کیسه کوله. عدنان خلاص کړی کتاب سره واړوه. نه بابا زه له پښتنې سره واده نه کوم. شرم وکړه. ته څنګه زما د مور په کارو کې غږېږې؟ بابکه ما درته وویل هلکه غلی شه. ولې په ما هغه خبرې کوي چې مور دې په نه ده خبره؟ عبدالمناف د عدنان تر مخ د پښتنې تندارې او اکا کیسه مور ته تېره کړه. بابکه دا یو حقیقت دی چې تندارې پښتنه له ما سره داسې ولیدله. له حقیقته سترګې نه پټېږي. لیکن خبره داسې نه ده. بل مالې وی پیغلې سره واده کړې ده چې ته د ډاکټرۍ ډګري ترلاسه کړې. هغه وخت زه له تا سره واده کوم. ښځې ته د عذر پرېږده. دی به خود یو عذر کوي. تا به تر اوسه داسې پیغلې څخه اورېدلې وي چې مور او پلار دې په خبر نه وي. دا له یو هلک سره واده کوي. بابکه دا ستاسو وخت نه دی. اوس داسې وخت راغلی دی چې هلک او نجلۍ سره خوښ کړي. خپلو کورنیو ته ووایي چې موږ واده سره کوو. د عدنان خبرې چا اورېدلې یا منلې. د جمعې ورځ راغله. خلک راغله. دوستی وشوه. ټولو راغلو خلکو عبدالمناف ته مبارکي ورکوله. پښتنه دومره خوشحاله وه هغه د چا خبره پر یوه پښه څرخېده. د عدنان په زړه یو لوی خدای خبر وه. نه په کور کې ځمکې د ناستې ځای ورکاوه نه پر بیابان. تمامه ورځ به یې په ولاړه تېره کړه. دلته لاړ شه هلته لاړ شه. شونډان یې پرې شو. تمامه ورځ به یې په دې سوچونو تېره کړې وه چې پښتنه پرېږدم که ډاکټر حسینه. نه حسینه څنګه پرېږدم؟ یو خو زما ډېره خوښه ده. بل مې واده ورسره کړې ده. یا راشي پښتنه پرېږده. نه څنګه یې پرېږدې؟ د هغه پلار اکا بدنامه کوي چې ټول خلک یې د انسانیت او شرافت په صفت نه مړېږي. په دې کې د عدنان له هډوکو نیمه غوښه تویه شوه. کورنۍ په دې اخته وه چې د دوی د واده تیاری وکړي. پښتنې ته بیا هم کیسې ته ردک نه ورکاوه. دا یې پوره یقین و چې عدنان ناروغه دی. یو ډاکټر ته یې وړی وای. ولې ټوله کورنۍ ورباندې باک نه کوي؟ عدنان چې یوه ورځ په سوچونو کې ورک وه موبایل نمبرو ته یې نه وکتل. پورته یې کړه. هلو حسینه څنګه یې؟ ته دا خبرې پرېږده. ته دا فون ولې نه پورته کوې؟ د وروسته کال وشوه. ټلۍ درځي ته فون نه پورته کوې.
حسینا زه څه درته ووایم؟ عدنانا ولی خیر خو به وي؟ هو چې راشي درته وبوایم. نه اوس به راته وایې. حسینا زه خو په دې بلاخته شوم، ټوله کیسه یې ورته وکړه. عدنانا ته په دې زما فون نه پورته کوي، ما نه غوښته چې تا پریشان کړم، خدا چې زه ژوندی یم له ماړه ماره مه ویرېږه. فون بند شو. یو مازدیګر سپین موټر راغی، یو سړی او ښځه پکې ناست وه، د دوی په گیټ کې ودرېد. د عدنان بابا ور ووته. ښځې او سړي دواړو د عدنان له بابا سره په لاس روغبړ وکړ. بابا په دې سوچونو یوړ چې ښځه په لاس روغبړ. ښځې پر بابا غږ وکړ، بابا کا ولې په سوچونو کې ورک شوې؟ بل وخت میلمانه نه دي درته راغلي که څه؟ نه لوري راځئ. بابا عدنان کور دی؟ نه لوري، هغه خو دا ډېرې ورځې کېږي چې پر بله خوا تللی دی. تاسې راځئ، کور خو یې په شا نه دی وړی. نه بابا چې عدنان نشته موږ نه کښېنو. خیر لوري، له عدنان سره مو څه کار وه؟ هو دا مې بابا دی، عدنان مې ورباندې لیدلی دی. ما او عدنان د واده خبره سره کوله چې دی څه وخت تیار دی.